ذکر شوی دی، په قرآن کې ذکر شوی دی او د پیغمبر علیه السلام په احادیثو کې ذکر شوی دی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. محترم مسلمانان ورونو د دغه خبرې جواب دا مناسب نه دی زما په ذهن سره، وجه دا ده چې دې داسې دروغ ویلي دي چې علما او طلبا په دې لا څه کې ځان په دې باندې هغه لیونیم پوهېږي، لیکن سره د هغې نه بعضې عوام هغه په دې باندې دوکه شي چې دا غټې حوالې ورکړي دي، واقعا ډېرې لوی لوی حوالې ورکړي دي، په تورات نه شروع کړي ده او بیا قرآن او بیا حدیث. دا سچ دروغ دی عزتمندو. موږ په دې نه خفه کېږو چې امام صاحب درجه ولې زیاته شوې ده، موږ خوشحالېږو ولو که امام صاحب صحابي وي موږ به خوشحاله وي، لیکن دا ده چې دا غلو ده دروغ دي، والله جل جلاله موږ د غلو نه منع کړي او دا د یهودو صفت و هغې به غلو کول الله په هغې مرد وکړو چې منع کړه یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم. نو د ټولو نه اول هغه د دې سړي یو څو خطاګانې او عجبه دا ده چې نن سبا په دی کې کم یو ډېر دروغ وایي غټ القاب ورته ورکوي، کم چې ختم بل وي غټ القاب ورته ورکوي. د دې وجې نه دې ملګري شپږ منټه خبره کړې ده، تقریبا په دې شپږو کې څلور خطاګانې کړي دي. اول هغه ذکر کوو مقصد او هدف هم دا ده چې عوامو ته فتح ولګېږي، علماو ته فتح لګېږي، د دې وزن علماو ته معلومېږي هم د خبرونه هم د هر څه نه، لیکن عوامو ته فتح ولګېږي چې د دې سړي دا حیثیت دی. شپږو منټو کې څلور ځای خطا کېږي او حال دا ده چې د عربۍ باندې خبرې نه دي کړي، د عربۍ یو څو الفاظ پکې ویلي دي او څلور ځای په هغې کې خطا شوی دی. نو اوله خطا د دې هغه دلته ده، بلکې دوه خطاګانې په یو لفظ کې کړي دي. تاسو غوږ شئ ورته. دلته عزتمندو تاسو واورېدل دا وایي کمالات ابو حنیفه، دې لفظ کې دا دوه خطاګانې کوي. یو دا د کمالاتې دا مجرور وي، دا ولې ته مجرور وي؟ دلته څه عامل دی د جواب چې دا مجرور کړی؟ کمالاتو پکارو. دلته دویمه خطا دا ده چې کمالاتو ابي حنیفه پکارو، دا ابو حنیفه وي او حال دا ده چې دا اعراب د اسماء سته مکبره خو نحمر نه هغه طالب زده کوي، په نحمر کې دغه ذکر دی، په عربۍ باندې نه پوهېږي، نه هغه فارسۍ کې دا به چې هغه ستا یاد وي. دلته حالت جری دی، اضافت د وجه نه مجرور دی. په دې حالت دا ابي حنیفه پکارو. که چېرته سبا له دا وایي چې دا ما پښتو کې ویلی ده، پښتو کې ده نه ده ویلی عزتمنده، پښتو کې به داسې ویل کېده کمالات د ابو حنیفه یا کمالات د ابي حنیفه بیا سړی ویلی شي. نو دومره جهل که دا چېرته د اهلحدیثو مدرسې ته راغلی نو دلته په اوله درجه کې هغه داخله ورکولی شي. د دی مفتي او نابغة العصر اوله درجه کې به ممکن وي انشاءالله چې نحمري زده کړي. دویمه خطا د هغې ته وښ شئ. د الله بنده د علماو دا شته کوششونه او سعی د عبث ویوړي، دا عقود الجمان وی جمان دونه زور ولا ورکوي چې ساز زړی بشین. الله بنده دا کتاب نوم دی عقود الجمان دی، دا جمان نه دی. لا ش لغت ته رجوع وکړه، لږ به د لغتو سره هغه عادت شي، په دې معنی به زده کېږي. په دې باندې کتابونه لیکل شوي دي په دې اسم باندې. من جمله د هغې نه عقود الجمان کوم چا باندې چې حواله ورکړې ده الصالحې شامي صاحب چې دی لسمه مسلې کې تېر شوی دی، وروسته به د هغې ذکر وي. همدغه رنګ امام سیوطي رحمه الله کتاب لیکلی عقود الجمان في علم المعاني والبيان، دا چې نورم لیکل شوي دي. دا دومره د علماو په کتابونو باندې هغه جاهل نه پېژني. نو دا یې درېیمه خطا شوه. څلورمې ته غوښ شوی هغه په حدیث کې ده او دومره غټه خطا ده چې هر یو سړی په هغې باندې پوهېږي. دلته دا صاحب يده دا يده نه د الله بنده، يده دا خو داسې عام لفظ دی چې ماشومان یې استعمالوي، په قرآن کې ذکر دی، په حدیثو کې لاس ته ویلی شي. اصل دا دی فوضع النبي صلی الله علیه وسلم يده على سلمان. دا څلور خطاګانې په شپږو ملکو کې دې صاحب کړي دي. نو دا یې علمي حیثیت و چې تاسو ته ما ښکاره کړو د الله په فضل سره. اوس دویمه خبره د هغې بطلان چې د حوالې ورکړلې په تورات باندې. عزتمندو دغه خبره په تورات باندې حوالې ورکول دا دروغ دي او دا ثبوت نه لري، نه عقلا او نه نقلا. نقلا دا باطلي په دې دي، وجه دا ده چې دغه روایت د نقل کړی دی حوالې ورکړله په شاه عبدالحق الدهلوي باندې. دا چې کوم دی د 11مې صدۍ عالم دی حنفي، دا څنګه بې سنده موږ ته خبره وکړي او هغه نقل کړي؟ بې سنده خبره هغه په اسلام کې نه منل کېږي. عزت دویمه حواله ده چې دا هغه په خوارزمي باندې ده چې صاحب د عقود الجمان هغه نقل کړي د خوارزمي نه. صاحب د عقود الجمان دا د لسمې صدۍ عالم دی، دا حواله ورکړله په خوارزمي باندې، بې سنده هغه نه نقل کړي دي. زه دې کې به هم ګنجایش وشي، لیکن خوارزمي صاحب چې دی هغه د شپږمې صدۍ عالم دی، په شپږمه صدۍ کې وفات شوی دی. نه څنګه د شپږمې صدۍ عالم دارک د کعب الاحبار نه هغه نقل کوي او ته دا مني. دویمه خبره دا ده چې د خوارزمي کې هغه خبرې شته د په عقیده کې تشیع او شیعتوب، دې وجې نه د ابو سفیان او معاویه رضی الله عنهما چې دي هغې ته د کفر نسبت کړی دی.
د کتابونه لیکلي دي مناقب علي باقي کتاب لیکلی رضی الله عنه، همدغه رنګي مناقب د ابو حنیفه رحمه الله کې لیکلی دي، د نور کتابونه هم لیکلي دي. دویم دا ده چې دا شیم نشي عقیدې نشیم نشي، دا هم د سومن استاد د عقیدې کس دي. بل خبره دا چې دا کاذب دروغ جوړول ځان نه روایتونه جوړول. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه په منهاج السنه کې پنځم جلد 102 صفحه کې هغه لیکي د مبارکي فرمایي هذا له مصنف في هذا الباب من الاحاديث المكذوبه ما لا يخفى كذبه على من له ادنى معرفه بالحديث فضلا عن علماء الحديث. دا ګور هغه وایي د دروغ به جوړول چې ادنى معرفت چاله روي هغه په دې باندې هغه پويږي. همدغه رنګ بیا فرمایي وهذه الاحاديث مما يعلم اهل المعرفه بالحديث انها من المكذوبات. نګوي شي ګور دا چې دومره د دروغ حدیث جوړي د علي رضی الله عنه مبارکي دا بعیدا د چې دا ځان نه دا جوړ کینې دا د دروغ نه روایت دی، په دروغ باندې متهم سړی دی او دغه نقصانات دي په دې کې دا هیڅ ثبوت نه لري. دغه رنګ عقلا هم دا ثبوت نه لري. عزتمند وجه دا ده چې چیرته واقعا د په تورات کې ثبوت لرلې د سلمان رضی الله عنه په زمانه کې خپل د تورات علما موجود لکه عبد الله بن سلام رضی الله عنه نو ای هغه ولې خبرو چې خو خوشاله شوی چې لکه تاسو مبارک دي چې پیشنګوئی راغلي په تورات کې خوشاله شې ته مرادي استا په نسل کې د سراجي هغه نه خبر کړي. همدغه رنګ د الله پیغمبر مو ته خبر نه کړي چې ته خو خوشاله شي. همدغه رنګ دا غلا څخه ابو حنیفه رحمه الله تم فتنه و چې دا فضیلت زما مبارک هغه راغلی دی او نو یو صحابي یو تابعي هیڅ هغه نه ده نقل کړي د کعب الاحبار نه، صرف دغه خوارزمي صاحب دی دا نقل کړي. دا سج دروغ دی عزتمندو. دریم نمبر چې کوم احادیث ویلي دی هغه د الله پیغمبر باندې دروغ ویلي چې ترفع زینه الدنيا في 50 و100 دا حدیث موضوعي دی عزتمندو. ابن الجوزي رحمه الله کتاب الموضوعات کې دا ذکر کړی دی. په دې کې برکه بن محمد نامه یو راوی دی هغه کذاب دی، کذاب هغه ته ویل شوی دی. دا روایت کې حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره. همدغه رنګ بل روایت چې کوم دی هغه حبيب بن ابي حبيب دی پاغي کې هغه مالک او هغه کذاب دی، هغه د مالک نه هغه د زهري نه نقل کړی دی عزتمندو. همدغه رنګ امام سیوطي دغه سی په کتاب کې د باندې رد کړی چې دا موضوعي احادیث دي. امام دارقطنی دغه سی په باندې رد کړی دا روایتونه دا دروغ دي. همدغه رنګ بل حدیث چې ذکر کړی چې سراج امتی دا حدیث هم دروغ دی عزتمندو. خطیب البغدادي چې کوم دی هغه په خپل تاریخ کې ذکر کړی چې دا حدیث هغه موضوعي دی، وجه دا چې دا بورقي په دې کې دا غي واضح نقل کړی. امام سیوطي دغه سی ویلي، امام شوکانی دغه سی ویلي دي الفوائد المجموعه کې 300 صفحه کې د په اسناد کې چې کوم دی وای دوه وضاعان دي، دوه دروغجنان دي. یو هغه کې مأمون بن احمد دی، دویم هغه کې احمد بن عبد الله دی. دا ګوره دا ټول روایتونه الله پیغمبر باندې دا ځان نه دروغ جوړ شوی دي. څلورمه خبره چې د کړي د فضیلت امام صاحب په قران کې هغه ذکر شوی دی. دغه چې د عزتمندو دغه آیت دې کې څوک شک نشي کولای دا قرآن آیات دی او دا حدیث صحیح دی، لیکن د دې سړي دروغ ته دې کې ګوري. امام بخاری په صحیح البخاری کې کتاب التفسیر کې په تفسیر د سوره الجمعه کې دغه قول د آیات لاندې واخرین منهم لما يلحقوا بهم دغه حدیث د ابو هريره رضی الله عنه نقل کړی دی چې الله پیغمبر فرمایل اخري جمله دا لو كان الايمان عند الثريا لناله رجال او رجل من هؤلاء. دلته عزتمندو دوه لفظ ذکر دی، یو رجال له او بیا ورپسې رجل له. دا رجل لفظ کوم دی یو سړی واجب مفرد دی، سړی د سي دجل درو ویلي دي چې دلته هغه رجل سر راغسي او رجال تشریح نه کړي. حال دا ده دا رجل دلته د شک د فاره دی چې یو کس دا علم راخلي ادا ایمان علم نه هغه مسلم رسته دا تحقیق او یا ډیر حال دا ده دا رجل د شک د فاره دی. وجنا ابن حجر رحمه الله هغه ذکر کوي قول چې کوم د لنا له رجال او رجل من هؤلاء هغه سوي هذا الشك من سليمان بن بلال بدليل الروايه التي اوردها بعده من غير شك مقتصرا على قوله رجال من هؤلاء. هغه دا شک د سليمان راوی دی په دې کې مطلب دا چې مراد د دینه رجال ډیر خلک دي. ولی وجه دا امام بخاری دغه حدیث دی په دغه کرخه کې ورپسې د دغه ابو هريره رضی الله عنه دغه روایت لفظ ذکر بغیر د رجلنا لنا له رجال من هؤلاء. ندینه ودا پته لګی له امام بخاری چې رسته صدا ذکر کو مطلب هم دا دی چې دا رجل د شک دی او اصل دا رجال ډیر مراد دي. هم دغه رنګ بیا
کړي هغه ولا ورکړي دا ابن حجر رحمه الله په مسلم باندې، په مسلم کوم دغه سیده مسلم کوم هغه رجال له امام نسائی دغه رجال لفظ ذکر کړي ډیرو خلکو. ابن حبان رحمه الله هغه دغه ابو هريره رضی الله عنه روایت ذکر کړي هغه کوم رجال له لو كان الايمان معلقا بثريا لتناوله رجال من قوم هؤلاء. دلته ګوره دلته دا سره چې کوم دی رجال په رجل یو سړي باندې بدلای دا څومره کتمان د علم کوي کچیر د په دې باندې پوهیده او که جاهلو نو به خو جاهل زمون په نسبت باندې جاهل ځکه چې د مقلد او هر مقلد جاهل وي. ندی خو ورته ګوره دومره دروغ وي چې ګوره کله کاندید یو وي نو به کامیاب وي. کاندید کوم دی یو دی دلته کاندید نه دی یو بلکې رجال هغه ډېر خلک مراد دي. همدغه د رجال د لفظ د تایید د فار قرآن کې هغه ډېر خولي قرینه شته هغه دا د آیات کې خپل سوی و آخرین منهم په دې سره هغه پوره شد سړي وځي چې دینه مراد جمع مراد د یو رجل تین دی مراد ولی الله وی و آخرین منهم نور د دین دی دا آخرین جمع ده که چیرته یو تی مراد وي نو بیا و آخر لفظ ویلې د الله بنده دلته و آخر نه ذکر و آخرین مراد ده دلته صرف یو نه مراد بلکې جمع مراد ده. بل خبره دا کړی و چې په ابناو د فارس کې امدایو امام ابو حنیفه رحمه الله چې دون علم کړو په علم کې هغه مخکواله کړو. دا خبره سچ دروغ ده. دا خبره په دې باندې دلالت کوي چې دا سره جاهل په تاریخ باندې جاهل په علماو باندې علما نه پیژني د امت علما نه پیژني دا خبر دا لسکه چې عجم علما څومره دغه په زمانه کې ځکه په دې لفظ کې اختلاف دی چې ابناو د فارس نه تسوق مراد دي عجم مراد دي که فارسیوانان ته مراد دي بلکې د علماو قول دا دی لکه مولا لقاری هغه حنفي عالم دی چې مراد د دینه مطلق عجم ته مراد دی. المهم د دینه د فارسی ولا مراد شي فارسی زبان دی مراد شي. اوس بداته ته یو څونه مونږ ته ذکر کوم د الله په فضل سره چې د ایمان سے په زمانه کې څومره علما غړ تابعین د دنه جګ هغه موجودو نته څنګه هغه فریدي په باندې دا تطبیق اول دا غینه طاووس ابن کیسان رحمه الله لوی تابعی دی. سیر علام النبلاء دا په یو سل شپږم کې وفات شوی دی. امام سیف په یونیسل کې وفات شوی دی ډیر مخکې دی. دا څنګه د مبارک علما ذکر کوي الفقيه القدوه عالم اليمن ابو عبد الرحمن الفارسي كان من ابناء الفرس. سیر علام النبلاء کې دا ذکر کوي او د څومره کسان نو ریدل احادیث دا خپل وی چې ادرکت 50 من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم د 50 صحابو نه ما روایتونه نقل کړي دي او امام صاحب چې کوم دی هغه کې اختلاف د څونه ولیدل دي بل قول چې وشي څو پنځه یادې نو دلته ګوره دا دومره لوی هغه درجه لري. دا خپل فارسیوان دي او علما دا په د دویمه طبقه تابعین کې ذکر کړي. امام صاحب رحمه الله هغه د پنځمه طبقه تابعین کې دي. سیر علام النبلاء وګوره او دا چې کوم دی د دویمه طبقه تابعی دي. د مبارک علما ذکر کوي ابن عباس رضی الله عنه فرمای انی لاظن طاووسا من اهل الجنه ګمان کوم د امید مې چې طاووس د اهل جنت ولا دی. ابن حبان رحمه الله فرمای چې دا من سادات التابعین د تابعین سردار دا. همدغه رنګي حبیب ابن ابي ثابت اغوي اجتمع عندي 5 لا يجتمع عندي مثلهم ابدا. پنځه کس علما لوی اغاز ما سره جمع شوی دي دغه بشان نور نشي جمع کېدل هیڅ کله. څوک دي عطاء همدغه رنګي طاووس دا ذکر کوي مجاهد او سعید بن جبیر او عکرمه دا ګوره دا دومره لوی شخصیت تیر شوی دی. ابن کثیر رحمه الله دغه سید بارک ذکر کوي چې دا یو ائمه الاعلام وسخنو او لوی شخصیت تیر شوی دی. دویمه نمونه چې د په زمانه کې د دنه مخکې ذکر کوو هغه عکرمه رحمه الله ورضی الله عنه دا لوی تابعی دی عزتمندو دا په 115 کې وفات شوی دی. دا د دویمه طبقه تابعی دی. دویمه طبقه امام صاحب د 15مه طبقه هغه تابعی دی. دا لوی مفسر دی تاسو دې شان معلوم دی دا فارسی او دا چې ادرکت 200 من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم دا وای ما 200 صحابه راګر کړي دي. درېم نمونه د دې هغه ذکر کو د فارسونه لیث بن سعد رحمه الله سیر علام النبلاء کې د ذکر دی. دا په 490 کې پیدا شوی دی او په 115 هجری کې وفات شوی دی. امام ذهبي هغه وای الامام الحافظ شيخ الاسلام اصله من الفرس من اهل اصبهان او د امام صاحب په زمانه کې دی. دا غي مبارک علما ذکر کړي يحيى بن بكير هغه وای ما رايت احدا اكمل من الليث. همدغه رنګي امام شافعي رحمه الله چې کوم دی هغه وای الليث افقه من مالك. نو تاسو کوي دومره لوی علما دا غي په زمانه کې د فارسیان نو او عجم خډیر زیتو دا یې سونه مونږ ما ذکر کړي دا کثیر ته مراد د دینه صرف
فارس ولش او حال دا چې راجح قولم دا ده چې مراد د آیات نه مطلق عجم ته مراد دي، لکه دا قول مولا لقاری دا حنفي عالم دا راجح کړی، هم دا غنه امام مجاهد رحمه الله نه دا نقل له. ولو کدا فارس ولات مراد شي نو به دغه علماء په هغه زمانه کې دا موجود وو. بل خبره چې صاحب کړو چې امام صاحب په خپل زمانه کې هغه د ټول علم تدوین کړو، مو یو دغه تدوین د دین هغه کوم ذکر دی تاسو خیره کې پروت دی او کچیر دا خخ کړی تاسو د قران یو سورۃ سورتونه د کوم سورۃ د یو سورۃ تفسیر مونږ راوخو چې امام صاحب کړی او تاسو په کتابونو کې نقلی چې دا امام صاحب تفسیر کړی، هم دغه رنګ دا حدیث او شرح هغه کړی وی. اخره کې دوه پوښتنه د دې صاحب نه کوو، یو پوښتنه د دې موږ دا کوو چې هر کله امام صاحب د دومره صفاتونو هغه لایق دی په تورات کې ذکر شوی دی، استا په دې باندې عقیده ده د دې شخصیت ته صفت کې ولې د منهج په ستنه نزي امام صاحب منهج ته ولې نه مني؟ دغه خو نقل لي چې دته ویل شو اذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه هغه ویل اتركوا قولي لقول الله عز وجل، ام دغه رنګي وتویل اذا قلت قولا وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه نو دوی شي اتركوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم دغه رنګي امام ابو حنیفه رحمه الله نه هغه ته پوښتنه شو د استوا په اړه کې، هغه ویل د استوا نه منکر چې کوم دی هغه کافر دی. هم دغه رنګي امام ابو حنیفه رحمه الله هغه وی توسل بالزواج چې کوم دی هغه جائز نه دی، لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به او حال لا دا تاسو کوي. ایا هم دغه رنګي دا نن چې ته شپارس فرسخه مزل کې صابون بسې اسخاب بسې ګرځي، ایا دا کارونه امام صاحب کړی الله بنده نیری کړي؟ دغه خبره ده چې تخپل منهج بیان کړه اهل سنت کې ته اهل سنت چاته وته، ایا اهل سنت هغه پیر سیب شیطان دی او کنه ته اهل سنت بیان کړه خپل منهج بیان کړه؟ دریم ایا پیر سیب شیطان دا مشرک دی او کدا د اهل سنت څخه دی؟ دا ټکی به ته ضرور بیان کړي چې موږ سم منهج و پیژنو، ځکه ستا شکل هغه د سیفانو بشان دی، خبرې راغې بشان دي. هذا بالله تعالی التوفیق.